غزنی چې زرګونه کلونه تاریخي مخینه لري د افغانستان له مهمو تمدني او تاریخي مرکزونو څخه شمیرل کیږي او د غزنوي اسلامي او د اسلام نه مخکې دورو لسګونه تاریخي او لرغوني آثار پکې پاتې دي. په دې وروستیو کې د یونسکو کلتوري سازمان د اطلاعات او کلتور وزارت په همکارۍ د لومړي ځل لپاره د دې ولایت د لرغونو تاریخي آثارو د درې بعدي ثبت او ډیجیټلي کولو پیل کړی دی. د دې پروسې موخه د تاریخي آثارو ساتنه او له هغوی سره تړلو معلوماتو ته اسانه لاسرسی دی. د ثبت کوونکو په وینا تر دې دمه یې 450 قلمه تاریخي او لرغوني آثار ډیجیټلي کړي دي. موږ چې کله 3D سکینینګ کړل او لکه درې بعدي او داسې کولی شو چې د 3D سکینینګ مو کو د داسې یو غلري خاصیت لکه یو ویډیو چې کاسې دا یو ویډیو ته نه جوړیږي او دا بیا موږ د اطلاعات فرهنګ وزارت ته سپارو. ټول هغه د دیسا مؤسسې په همکارۍ او دوی هغه ځان سره ساتي کیدای شي یو سایټ بیا ورته جوړ کړي چې راتلونکو کې خلک استفاده ترې وکړي. تر اوسه خو لړۍ دوام لري او حدود د 4.5 آثار 3D شوي دي، خو غوښتنه د دې اطلاعات کلتور دغه دی چې د یونسکو دغه پروژه یا دا لړۍ لا دوامداره شي. د غزني د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلین همدارنګه د دې ولایت په مرکز کې د یو معیاري موزیم د جوړېدو خبر ورکوي او له یونسکو کلتوري سازمان څخه غواړي چې د موزیم د نورو آثارو په ثبت کې هم ورسره همکاري وکړي. موزیم لپاره د غزني د اطلاعات فرهنګ ریاست د ښار په مرکزي برخه کې شاوخوا 15 جریبه مځکه عملا موجود لري چې د انجینر صاحبانو تر لیدنې کتنې لپاره هغه د موزیم لپاره مناسب ځای دی. نو کله چې ډیزاین طرح او دغه مکمل سي بیا به له هغه وروسته معلومه سي چې د څومره لګښت په ترڅ کې به دا جوړي. خواست ما از سازمان جهانی یونسکو است که پروسه را ادامه بده و ما تا بتونیم آثارهای بیشتری که ما در موزیم ولایت غزنی داریم اینا را بیشتر ثبت بکنن. له بلې خوا د دې ولایت فرهنګپالان د یونسکو د دې اقدام ستاینه کوي او دا د سیلانیانو او څیړونکو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کېدو په معنا بولي. این کار را که در اواخر نمایندگی یونسکو در کابل راه اندازی نموده است که میخواهند که آثار موزیم سر تا سر افغانستان دیجیتالی کنه. این یک گام مثبت است و ما این هم سهولت برای سیاحین است و هم سهولت برای خود کارمندان موزیم است و هم یک سهولت برای محققین است، به خاطر اینکه آثاری که دیجیتالی میشه این از 6 جهت همی آثار مثل کمی کره جهان آری این از هر قسمت از 6 جهت همی آثار به میتونه که هم محقق یا بیننده را ببینه. د یادونې وړ ده چې د غزني موزیم له 4,000 څخه د زیاتو لرغونو او تاریخي آثارو په لرلو سره د افغانستان له بډایه موزیمونو څخه شمیرل کیږي او په دې وروستیو کې یونسکو کلتوري سازمان د غزني موزیم په ګډون د هیواد د 5 ولایتونو د موزیمونو د آثارو د ډیجیټل کولو پیل کړی دی.